د ایکسټرا کور په طرف یې دغه بال ولوبه او په دفاعي انداز سره یوه تیزه منډه ترسره شوله. دا هم د انګلستان لوبډلې مینوال دي چې خپل لوبډله هڅوي چې تر څو ښه لوبه وکړي او وشي کولی دا لوبه د ځان په ګټه باندې پای ته ورسوي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ د هغوی چې څلوریزه او شپږیزه شوه. شاپور زدران د خپل دریم اور پنځم بال ترسره کوي او ونیسي. شاپور زدران باندې وګورئ لیګ بای څلور رنزه لاړ دي، یعنې معنا هغه په پښه لګېدلی. لیګ بای هغه منډو ته وایي چې هغه په پښه ولګېږي او درې څلوریزې ورباندې لګېدلي، یعنې 12-14 رنزې ورکړي تر دې دمه او ډېر په زړه پورې شاټ د بیټسمین لخوا او دا هم د بمبۍ نه بهر د څلورو منډو لپاره. شاپور زدران ته په کار نه ده چې دغه شان خپل کتلي وي. دا وګورئ دا بال بالکل رسېدلی بال و، په کار نه ده چې دغه شان بالونه ورسوي دی، نو دا به په ټیم باندې یوه غټه ستونزه راوړي. دا د پنځمه څلوریزه هم په شاپور زدران ولګېده. د پنځم اور وروستی بال ده وګورو شاپور زدران او یو غټ شاټ دپاره بیټسمین او بال د بونډرۍ نه بهر د شپږو منډو دپاره شاپور زدران هماغه غلطي بیا تکرار کړه که تېره څلوریزه کې چې تکرار کړه. نو شاپور زدران ته په کار نه ده چې هغه خپل مورال یې له لاس ورکړی وی. نو لنډه دمه لرو، د مینې وروسته بیا هم موږ سره پاتې شي. بیا هم ښه راغلاست. لکه څرنګه چې تاسو ولیدل پنځم اور هم پای ته ورسېد. شپږم اور ده چې شپږم اور دپاره شفیق الله شفاق راغی، عزت الله دولتزی راغی. بلکې عزت الله دولتزی ده. عزت الله دولتزی د خپل شپږم اور د لومړي بال دپاره تیاری او له لوبڅار تېر شو او په زړه پورې بال بیا هم د انسایډ خطره وه، خو له بده مرغه چې وکټ ونه لګېده. عزت الله دولتزی او خپل لومړی بال ډېر کامیاب ترسره کړی. باید چې همدغه شان لاین و لاین سره شاپور زدران په څېر نه. وګورئ شاپور زدران بالکل بال ور رسولی دی او دا د بیټسمین د خوښې شاټ دی چې سټرایټ مخامخ شاټ یې ووهه پې. په کار نه ده شاپور زدران ته چې دغه شان بال وکړي او نور بالران هم همدغه شان غلطیانې تکرار کړي. په 92 مترو کې دغه شپږیزه ولګېده. عزت الله دولتزی د خپل دویم بال لپاره او ډېر په زړه پورې بال سلو بالو د عزت الله دولتزی لخوا. بیټسمین هم خاندي چې دا ولې داسې سر په سر مس کېږي. دا ډېر یو خطرناک بیټسمین دی ځکه په همدې موخه دې هڅه کوي چې هر بال بونډرۍ طرف ته ولېږي. البته دا هم د هغه بیټسمین لاسته چې دی دغه ښایي چې د 92 کې وهلې ده او شینوارسن ښایي چې په 98 کې شپږیزه وهلې. محمد نبي هم د نړۍ په دوهم قطار کې ځای لري چې په 96 کې شپږیزه وهلې ده اوس. او ډېر یو په زړه پورې شاټ و، خو د بونډرۍ نه بهر د څلورو مټرو دپاره یو مس فیلډ سستي وشوه. په فیلډینګ کې په کار نه ده چې دغه شان سستي وشي او ایوریج یا په اول کې چې دوی رنګ ریټ ښیي، رنګ ریټ هم په خطو دی ووت او خطو بالاخره. نو په کار نه ده چې دوی باید دغه شان سستي وکړي ځکه چې رنګ ریټ وګورئ تاسو که چې د ډای اچولی وی یا خیز اچولی وی نو دغه بال رانیول کې د عزت الله دولتزی هم یو څه خفه ښکاري. نو په کار نه ده چې دغه شان مس فیلډینګ وشي. پرون هم دغه شان، تېره ورځ هم دغه شان مس فیلډینګ وشو او په زړه پورې بال د عزت الله دولتزی لخوا او ښه فیلډینګ. بیا هم یو رن اوټ بچ شو. زموږ توپ نیونکي یا لوبغاړي وګورئ تاسو بار بار هماغه غلطیانې ترسره کوي چې هغه تېره لوبه کې د هندوستان په خلاف یې کولي. البته په توپ اچونه او توپ وهنه کې زموږ لوبغاړي پوره ځانګړتیاوې لري، خو یو څه ستونزه چې پکې ده عزت الله دولتزی د خپل پنځم بال لپاره او ډېر یو په زړه پورې شاټ و. دا هماغه غلطي وه چې شاپور زدران ترسره کړې وه.
22 منډې کړي دي، ناټ آوټ ولاړه دی تر اوسه پورې، څلور یې وهلي دي، 7 بالونه یې مس کړي، په 14 بالونو 14 بالونو باندې 22 منډې ترسره کړي ده. دا هم بیا یو ښه شاټ مخامخ شاټ و، بال د 4 منډو دپاره د باونډرۍ نه بهر. البته پیدرس خو میز بال و، انګلستان لوبغاړو ونشو کولی چې په دې باندې کومه منډه جوړه کړي، او سمیلا شینواری دریم بال دپاره چمتووالی، او دا هم ډېر په زړه پورې بال و د سمیولا شینواري لخوا. د سمیولا شینواري بال ته وګورئ تاسو، ډېر د وکټ سره نږدې پاتې کېږي، ډېر ښایسته بال و. تاسو که فکر یې وګورئ بیخي د وکټ خوا یې وهلی دی بال، او دا هم سمیلا شینواری خواشیني چې څرګنده کړه البته چې څنګه یې وکټه ترلاسه نه کړه. بیا هم په خپله د فیلډینګ دپاره سمیولا شینواری او یوه منډه ترسره شوه. سمیلا شینواری یو د افغان لوبغاړو د غوره لوبغاړو څخه ده چې ډېر غټ بالر دی خپلواک صاحب سمیولا شینواری. دی کولی شي چې هر رنګ پریشر له ټیم نه لرې کړي، خو په کار دا ده چې زموږ فاست بالرانو په لومړي سر کې ډېر ښه پایل درلود، خو بیا وروسته خراب شي. تاسو وګورئ د سمیولا شینواری بال ته چې دا هم افغان لوبغاړی ده او په زړه پورې بالر ده، همدارنګه تر دې نه پورې د خپل لوبډلې لپاره ګټور تمام شوی ده. هیله مند یم چې سمیلا شینواری د خپل وروستي بال د شارټ پیچ بال و د سمیولا شینواری لخوا، په کار نه وه چې دغه شان لرې بال ترسره کېدی، او بیا هماغه شان مس فیلډ دی، سستي په فیلډینګ کې کار نه ده. د اصغر ستانکزي لخوا دغه شان سستي وشي. درنو لیدونکو یوه لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بیا هم موږ سره پاتې شي. لوبغاړو هغه تصویرونه دي چې نوملړ دی د انګلینډ د لوبغاړو چې کسپیټر و چې په 0 اوټ شو، همدارنګې هالیس دی چې 26 منډې کړي په 20 بالونو، او رایټس دی چې 26 منډې کړي په 14 بالونو باندې. دا لږ خطرناک دی. په کار دا ده چې کریم صادق بالینګ ته راغی، دا هم سپینر یا ورو توپ اچوونکی دی. په کار ده چې دغه سړی د مخه لرې څه فکر کوئ چې په دې وخت کې سپینر یا سلو بال اچونه د افغان لوبغاړو لپاره به څومره ګټوره وي؟ داسې وګورئ د زموږ سپینر توپ اچوونکي یا ورو توپ اچوونکي ډېر ښه روان دي نسبت فاست یا تیز بالرانو ته. وګورئ تاسو د کریم صادق بال ته وګورئ، بیخي د وکټ سره نږدې پاتې کېږي. دویم بال هم سرتوره صدقه کومه منډه جوړه نه شوه. هیله مند یم چې کریم صادق بیا ورکې وشي کولی د ځان په ګټه باندې البته. او بیا هم هماغه شان شارټ پیچ بالو د کریم صادق لخوا ډېر لرې بالو چې یوه منډه یې ترسره کړه. بیا د کریم صادق لخوا یو غلطه ترو چې دغه وشو، ترو مس شوه، او بیا تو شي کولی چې خپل مقابل لوري یا چا سره چې مرګ د لوبډلې ته مات ورکړي، که دې د رقم ته احساساتي شي نو فکر نه کوم که دا لوبه د ځان په ګټه باندې پای ته ورسوي. البته په نورو لوبو کې هم زموږ ځینې لوبغاړي د احساساتو نه کار اخلي، دا به زموږ په تاوان باندې وي. څه فکر کوئ ښاغلی فیروز، تاسو پرې اړه څه وایئ؟ نه بالکل لوبه خو داسې ده چې لوبه غټ اول عموما سپورټ چې د غټ حوصله غواړي، غټ اخلاق غواړي، نو کرکټ کې بالکل یو په زړه پورې بال خو میس فیلډ و، فیلډر نه و بال چې د دوو فیلډرانو په منځ کې ولوېدو، او ډېر په زړه پورې بال و د کریم صادق لخوا. وګورئ تاسو بال په هوا کې به وایي چې د دوی یوه تېروتنه هم کولی شي چې لوبه د لاسه ورکړي، البته ونشي کولی چې لوبه د ځان په ګټه باندې پای ته ورسوي. نو کریم صادق خپل وروستي بال ته ادامه ورکوي. په کار تمه ده چې یو څه لاسته راوړنه ولري، او ډېر په زړه پورې بال د کریم صادق لخوا بالکل بیټسمین ورباندې ایج شو او ونه شو کولی چې کومه منډه ترسره کړي. کریم صادق لخوا ښه بال و. بیا هم ښه رالاست لکه څرنګه چې ګورئ د افغان لوبډلې کپتان نوروز منګل تاسو وینئ. نو به ګورو چې د نهم اور دپاره سمیلا شینواری ده، بیا هم
او بال په هوا کې تمه ده چې دغه بال دا د دوو فیلډرانو په منځ کې ولګېدو د باونډرۍ نه ډېر لرې و نو د افغان فیلډرانو وګورئ تاسو همغه غلطي چې بیا تکرار شوه بال پسې رانغلل او همغلته په باونډرۍ کې پاتې شول او ډېر ښایسته بال و سلو بال و د سمیع الله شینواري لخوا بیخي بال ډېر په هوا کې پاتې شو خو زموږ فیلډرانو ونه شو کولی وګورئ تاسو فیلډر ډېره هڅه وکړه خو ونه توانېده او ډېر ښایسته بال د سمیع الله شینواري لخوا دا هم شهزاده چې تاسې